دا ولسوالۍ لکه څنګه چې تاسو ګورئ ډېره ښکلې په زړه پورې هوا لري، ښکلی طبیعت، یو طبیعي منظره ده. په ما خو ګران وي خو له تا سره مې قدر نه و. په ما خو ګران وي خو له تا سره مې قدر نه و. په ما خو ګران وي خو له تا سره مې قدر نه و. اوس مې د ژوند کتاب کې مه ګوره بایلالی دی. یعنې اصل کې پارسي خبرې کوي. او پارسي خبرې کوي. زه به پارسي باندې ډېر زیات نه پوهېږم، ته ما سره پښتو باندې خبرې وکړې. سلامونه دوستانو، ستړي مشئ. په همدې هیله چې تاسو ټول برک روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به هم په خیر روانې اوسي. ګرانو کتونکو، زه شاکر الله وفادار یم او دا یقین میډیا ده. د کابل ولایت یوې ولسوالۍ ته راغلي یو. دا ولسوالۍ لکه څنګه چې تاسو ګورئ ډېره ښکلې په زړه پورې هوا لري، ښکلی طبیعت، یو طبیعي منظره ده. موږ هم په همدې خاطر راغلو تر څو له دې خلکو او سیالبینو چې دلته راځي له دې څخه لیدنه کوي، هغوی سره وغږېږو. او بله مهمه خبره چې ډېره زیاته مهمه خبره دغه ده چې دلته یو په زړه پورې بند دی د شاوروس په نوم باندې. دا چې ولې دا بند د دې په نوم باندې نومول شوی دی، د دې تر شا څه کیسې دي، یو ډېرې ښکلې په زړه پورې کیسې د هغه به هم له تاسو سره د خپرونې په دوام کې شریکوم. تاسې موږ له پیل نه تر پایه پورې وڅارئ او موږ به ځو د بند پاسنۍ برخې ته. هلته به تاسې ته بند ښیو چې دا بند څومره په زړه پورې انداز جوړ شوی دی. او یو ډېره مهمه خبره چې تاسې باید په ذهن کې په یاد ولرئ، دا بند په 2012 کال کې د دې چارې شروع شوي دي او تر د افغانستان اسلامي امارت اوس کارونه ډېر ګړندي کړي دي. نو په همدې خاطر باندې موږ هم غواړو چې دا بند تاسو ته معرفي کړو، ځکه کارونه هم تر ډېره پای ته رسېدلي دي، کم کارونه پاتې دي. نو زو د بند پاسنۍ برخې ته، هلته به تاسو ته بند در وښیو، تر څنګ به د هیوادوالو سره هم مرکې وکړو. تاسې موږ وڅارئ. نوم دې څه دی؟ نوم مې دین محمد. دین محمد. و دلته اوسېږئ کو چکري راغلی؟ نه چکري راغلی یم. زموږ کور اصلي کابل ولایت مستحي ولسوالۍ کې ده. کومه ولسوالۍ؟ مستحي ولسوالۍ. ها، مستحي ولسوالۍ کې چا سره راغلی دلته؟ دا مې د خاله زمن دي دوست سره راغلی. دا د خاله زمن دي؟ مکتب وایي؟ و مدرسه وایي؟ مدرسه مکتب دواړه. ښه، ډېر ښه. څوم صنف کې؟ اووم صنف کې. ماشاءالله ماشاءالله. کوم مضمون سره ډېره علاقه ده؟ کوم مضمون د ډېر زیات خوښېږي؟ قرآن کریم. ماشاءالله ماشاءالله. قرآن کریم نه علاوه په عصري علومو کې د کوم مضمون بیا ډېر خوښېږي؟ په عصري علومو کې د ما انګلیش. انګلیش مې پوهېږي؟ پوهېږم نه، خو علاقه ډېر ورسره لرم. ښه، نو دا به ته داسې وکړي چې بیا به انګلیسي خصوصي کورسونه شروع کړي، بیا به ډېر ښه زده کړي. سمه ده؟ و انشاءالله. د کوم شعر دې نه دی زده؟ ما خو شعرونه ډېر زده دي، خو اوس یې یاد نه دي؟ یاد مې دي ډېر. ووایه یو شعر ووایه. زه بیا راته یاد کوم، یاد نه. کوم شعر د ډېر زیات خوښېږي چې ته فکر کوي او ځان سره زمزمه کوي همیش لپاره؟ د ما دا شعر ډېر خوښېږي، وایي په ما خو ګران وي خو له تا سره مې قدر نه و. په ما خو ګران وي خو له تا سره مې قدر نه و. په ما خو ګران وي خو له تا سره مې قدر نه و. اوس مې د ژوند کتاب کې مه ګوره بایلالی دی. واه واه واه. ټیک ټاک خو نه ګورئ؟ نه. زبردسته، ډېره مننه دیومه ده. تاسو نم ډېره مننه چې ما ته مو وخت راکړ. کور ودان. ملګرو، تاسو ګورئ دین محمد ماشاءالله څومره ښکلی بیت له موږ سره شریک کړو. خدای دې وکړي چې د لوی شي او د ګران افغانستان لپاره خدمت وکړي، د خدمت مصدر وګرځي. نو راځو دا نور یاران دوستان مو ولاړ دي، سره به خبرې وکړو. السلام علیکم قاري صاحب. وعلیکم السلام. ورور ښه یې؟ جوړ یې؟ په خیر یې؟ ډېره مننه کوم، خوشحاله اوسئ. نوم مبارک دی؟ نوم مې نوید الرحمن دی. نوید الرحمن صاحب د کوم ځای راغلی؟
زه د شکردرې ولسوالۍ یم. ښه د خپل شکردرې ولسوالۍ څخه ښه دلته اوسېږي مقصد دلته اوسېږو. ښه ته څه مصروفیت لرې قرص صاحب؟ زه هغه ښوونځي کې هغه یم ښوونځی وایم. کوم ښوونځی وایي؟ قلم مراد بیګ لیسه کې یم. څوم صنف کې؟ 11 کې. ماشاءالله. کوم مضمون دې ډېر خوښېږي؟ په عصري علومو کې مې هغه خوښېږي کیمیا. ښه ډېر ښه ډېر ښه. دا راته ووایه چې ولې دلته راغلی دې سیمې ته؟ دلته خلکو ویلي چې ډېره ښه منظره سوې ده ورسې ویې ګورې. موږ دلته چکر ته راغلو. مخکې راغلی وې؟ نه تر اوسه نه وم راغلی. نو ته خو شکردرې مې شکردرې خلک خو ماشاءالله ډېر خواږه خلک هم دي او باید د دې ځای نه مخکې تا کتل کړي وو نو ته د اول ځل لپاره راغلی ولې مخکې نه راتلې؟ والا مصروفیتونه لږ ډېر دي د هغې لپاره. ښه زه ډېره ښه ده. نو څه کولی شي موږ سره یو ښایسته شعر شریک کړي چې تر څو دغه کتونکي چې د نړۍ په لر او بر کې تا ګوري هغوی واوري تا وګوري چې څه ډول ډالۍ هغوی لپاره لري. شعرونه خو مې زده نه دي داسې خاص. څه دې زده دي؟ زه خاص شی مې نه. ښه ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ کور ودان. ما ته وخت راکړه مننه کوم. ښه دوستانو تاسو دغه ورور خبرې هم اورېدلې چې دی هم دلته د منظرې په خاطر راغلی و. نو وقت دغه سیمه تاسو وګورئ اوس پسرلی دی نو وقت ډېره ښکلې طبیعي منظره جوړه شوې ده. اوبه هم ډېرې زیاتې شوي دي تاسو وکتل مخکې چې لاندې هم بهیږي. نو ډېری دوستان دلته راځي تر څو دلته عکسونه واخلي د یو بل سره تر څو یادګار پاتې شي. دا دوستان تازه راورسېدل د سره هم خبرې وکړو. سلام ستړي مشئ. ژوندی اوسې وروره خپله ښه مننه. پښتو باندې خبرې کوي؟ دا فارسي وی پښتو وی مشکل نشته. ښه ډېر ښه یعنې اصل کې فارسي خبرې کوي؟ هو فارسي خبرې کوي. زه بیا فارسي باندې ډېر زیات نه پوهېږم ته ما سره پښتو باندې خبرې وکړې. ښه نوم مبارک دی؟ فولاد. فولاد خانه اوس راغلی دې سیمې ته که مخکې راغلی وې؟ پغمان کې وو دلته دې خوا راغلی. مخکې راغلی وې بند ته؟ ته پوهېږې چې دا بند ولې د شاه وروس په نوم یادېږي؟ نه والا کله چې چا نه پوښتنه نه ده کړې چې دا شاه وروس دا ولې دا نوم نومول شوی دی؟ نه اوس پورې پوښتنه نه کوي. ښه نو ملګرو دوستانو سره رالې څنګه ځای دې خوښ شو؟ هو ځای هم خوښ شو اوبه هم ډېر شوي دي نو موسم هم دی د مخکې نه ښه شو اوس. ښه زه ډېر ښه ده. نو څه لري زموږ ګرانو کتونکو ته کوم شعر میر زده دی؟ نه والا څه شعر څه ویو مقصد شعر نه لري. نو مکتب خو وایې که نه؟ څوم صنف کې؟ 12 کې. ښه فولاد خانه ډېره مننه کوم خوشحاله اوسئ. ګران دوستانو فولاد خان تاسو وکتو د خبرې مو اورېدلې چې دی خپلو ملګرو دوستانو سره راغلی و تر څو د دې ښکلي طبیعت څخه خوند واخلي او د پغمان څخه راغلی و. نو تاسو موږ سره اوسئ نور دوستان هم ته راغلي دي له دوی سره به هم خبرې اترې کوو موږ وڅارئ. سلام ستړي مشر. وعلیکم السلام ښه بخیر. ډېره مننه کوم ستاسو مبارک نوم؟ ما نوم خو همت ده. همت صاحب څنګه استاد لپاره د منظره؟ منظره خو ماشاءالله ښه خوندوره خوندم ترې وشته. پخوا راغلی وې دلته؟ مخکې راغلی وو یو مخکې راغلی وخت کې اوبه کمې اوس په زیاتې دي بیخي. ښه خو زیات خوندم ترې اوس خو پسرلی هم دی ماشاءالله ښه طبیعت جوړ دی. هو ښه خوندوره هوا ده اصل موسم برابر. ښه ډېره مننه کوم همت صاحب. د ټول ملګري خو تاسو یو ملګري یاستئ که نه؟ ټول یو ملګري وو د ټول یو ملګري وو موټر کې ماښام نږدې دی تاسو هم روان یاستئ وبښئ وخت مو دله ونیولو. ژوندی اوسې مننه دې عمر درکړي. ډېره مننه کوم همت صاحب څخه لکه څنګه چې دوی باندې ناوخته دي روان دي نو په دې خاطر باندې سره خبرې ډېرې ونه کړې دوستانو. ډېره زیاته مننه کوم دوستانو لکه څنګه چې تاسې د همت صاحب خبرې واورېدلې چې دوی هم دلته د منظرې لپاره د خپلو ملګرو دوستانو سره راغلی نو د همت صاحب په همدې مرکې سره زموږ خپرونه هم پای ته رسېږي. هیله ده چې زموږ خپرونه مو څارلې وي خوښه شوې مو وي او هیله کومه زموږ خپرونه له نور ملګرو سره هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم د نړۍ په لر او بر کې وګوري ځکه اوس وخت کې زموږ ډېری هېوادوال د هېواد بهر دي نو هغوی هم کولی شي زموږ خپرونه وګوري. نو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ما شاکر الله وفادار درته وړاندې کړله. تر بیا چې په همدې خپرونه کې ستاسې په دروند خدمت کې حاضرېږم تر هغې مو په لویه الله سپارم ښاد او اباد اوسئ.